ته ښه پوهېږې چې څه شی غلط دی او څه شی صحیح دی. ته ښه بدن غواړې، پیسې غواړې، ته غواړې کامیابه شې، خو ته بیا هم سکرولینګ کوې، وخت ضایع کوې، بې ځایه ملګرو سره ګرځې او د الله تعالی نه ده هم غواړې چې تاسو نه راضي اوسي. خو چې کله د عمل وخت راشي ته بیا بهانې جوړوې. خو په دې ښه پوهېږې چې دا بهانې تاسو نشي رسولی، تاسو نشي کامیابولی، خو بیا هم همدې موبایل نه ناوړه ګټه اخلي. ولې؟ وجه څه شی ده؟ تاسو باید د خپل ځان نه پوښتنه وکړئ. او دې لپاره کوم ډېر غټ راکټ ساینس نه ده چې رای حل یې څه شی. رای حل ډېر اسانه ده. الله سره اړیکه، روزانه واړه واړه قدمونه واخله د پرمختګ طرف ته، او روزانه د خپل موبایل نه ښه ګټه واخله. په دې نه ده چې ته سکرولینګ وکړې، بس 2-3 نور سکروله کومه، په دې سره ته 1 ساعت 2 ساعته روزانه ضایع کوې او اخر کې بیا ګلیم کوې چې ما ته چا چانس را نه کړو. چانس ورکول کېږي نه، چانس اخیستل کېږي.